دا میدان علمی میدان دی او مهم میدان دی لکه مخکې چې مشرانو وویل او تر ډیره حده په دې میدان کې خدمت ډیر باریک هم وي دقیق هم وي او مهم هم وي او د نورو خلکو هم دې ته توجه ده چې د دغه مهم سنګاره څخه څه ناڅغلا کړي د خپل ځان په ګټه باندې استعمال کړي. نو دلته د خدمت کولو دپاره د دې اړتیا ده چې د دغه وزارت مربوطه مسؤلین و منصوبین په پوره توان سره او په پوره اخلاص سره په دې میدان کې زموږ سره همکاري وکړي او موږ ته د خیر مشوره راکړي په چارو کې. دا زموږ حق دی پر دې باندې. په دغه سلسله ده کې د جریاناتو د انقلاباتو چې پر افغانستان راغلي دي تیر شوي دي په هر نظام کې دغه وزارت فعال و په کار باندې بوخت و خو چې روسه یې نتیجه نه ده ورکړې مشکلات پکې پیدا شوي دي. هغه وجه او علت یې زما په نظر دا دی چې د دغه ملت چې تقریبا په سل کې تر 15 زیات خلک مسلمانان دي په اسلامي فکر اسلامي عقیده باندې دي او دغه جامعه مسلمانه جامعه ده د دغه مسلمانانو د دغه اسلامي فکر او عقیده خیال نه دی پکې ساتل شوی. نو ځکه یې 40 کاله جریان کې هغه څه چې د دغه وزارت څخه به نتیجه وه د دې ملت په ګټه د افغانانو په ګټه هغه په لاس نه ده راغلی. دغه یو شی مې احترامانه غوښتنه ده چې په دغه مهم وزارت کې چې موږ تاسې هر کار مخته وړو د دې دوه شانو رعایت به ساتو. یو به مو هر څه د الله تعالی جل جلاله د دین په اصولو کې دننه وي په اسلامي شریعت په چوکاټ کې به مخته ځو او دوهم دا دی چې د خپل افغاني کلتور او غیرت او حریت او ازادۍ خیال به ساتو. نو بیا زما دا باور دی چې الله پاک په دا میدان موږ تاسو ته اسانه کوي او دا په سره سره هغه څوک چې مخکې په زړو ادارو کې په تیر نظام کې په اداراتو کې کارمندان وه هغه اوس هم امریکي خلک چې ډېر د فساد د شر ډک نه دي اوس هم په دا نظام کې داخل کار کوي. 80 کلن مجاهد تر اوسه پورې تنخواه نه لري پر ده مو تنخواه نه ده بنده کړې. داسې څوک نشي ویلی چې دغه کارمند چې په ولایت کې کار کوي یا وزارت کې کار کوي نو 2 میاشتې کېږي د 2 میاشتې تنخواه یې پاته شوې ده تسلسل د تنخواه روان دي. دا ګورې د اسلامي امارت هغه د محبت و د اخوت سلسله ده چې روانه یې ساتلې ده. نو اوس هم تاسو ته دا اطمینان در کوم چې دغه وزارت چې اسلامي امارت یې په خپل چوکاټ کې عادي فعال لري او مصارف پکې تشکیلات لري. د اسلامي امارت دا اراده نه ده چې صرف په نامه وزارت دا اراده ده چې د افغانستان د بچانو دلته سالمه روزنه وشي د افغانستان د جوړ دپاره د ترقۍ دپاره او د افغانستان د بچانو د ظرفیت د ارتقا دپاره دلته کار وشي.